بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمندو کتونکو. دا ټایم موږ ولاړو مسعود پارک ته چې په 410 روډ باندې نوی جوړ شو. ډېر ښکلی پارک دی چې ماشومان پکې نن خپل مور پلار سره راغلي. د اختر لومړنۍ ورځ ده، خوندونه علي. نو موږ به تاسو د پارک هم ښایو، د پارک چکر هم در باندې وهو او د ماشومان سره به موږ د خبرې اترې کوو. نو موږ سره اوسئ چېرته هم مزې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اختر دې مبارک شه. خدای دې وس تاسو مبارک شه. پارک ته راغلی یې؟ او جی پارک ته راغلی یو. چا سره راغلی؟ بس مونږ ځان نه راغلی یو. ښه دا پارک نوی جوړ شو؟ او جی نوی جوړ شو. نو څه خوښته شو که نه؟ ډېر مې خوښ شو ځکه چې دې نه مخکې په پیل اختر مونږ پېښور ته تللو پارک ته. نو د هغې باوجود مونږ ته د کور په خوا کې پارک جوړ شو. نو خامخا به زمونږ خوښېږي. او جی او روجې دې نیسلې وې که نه؟ او جی نیسلې وې. روجې اسانه وې که نه؟ اسانې وې جی. ګرمي وه پکې نه وه؟ نه جی دومره ګرمي نه وه جی. چکر مکر له پکې تللی وې که نه؟ تلي وو پکې جی. او لامبل له به تلې که نه؟ لامبلو له خو به تلو، لامبلو نه بغیر نه کېده. او جی او نو څه پیغام ورکول غواړې دا ټایم؟ بس مونږ کتونکو ته دا پیغام ورکوو چې مونږ ته په 410 روډ باندې یو ښکلی نوی مسعود نومي پارک جوړ شو. ډېر زبردست پارک دی. مونږ زنګوګان ورسې کې مونږ چې نه وځنګل. نو مونږ کتونکو ته دا پیغام ورکوو که تاسو په بهر ملک کې که هر ځای کې نو که تاسو چرې هم رالی دې پارک نه مزې والې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اختر دې مبارک شه. ستاسو دې مبارک شه. روجې تراویح دې مبارک شه. ستاسو دې مبارک شي. روجې دې نیسلې وې که نه؟ او جی ټولې مې نیسلې وې. ګرانې وې که نه؟ اسانه وې. اسانه وې. او جی لامبل له به تلې که نه پکې؟ او تم لامبل کم ځای ته به تلې لامبل له؟ خواستم نیرو. او جی کور کې هم لامبل، خواستم نیرو هغې کې هم ولامبل. نن د اختر ورځ ده، څه محسوس یې؟ اوس دلته موږ د پارک جوړ شو 410 روډ باندې. ښه زبردست پارک جوړ شو. نور کله موږ کې خور ته تلو، کنډرا ته دلته مخکې داسې پارک نه و لکه دلته نه وخت دلته انجوای لپاره موږ دلته کې په دې فضا ماحول یو ښکلی ځای کې مو ولې پارک جوړ کوه او زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم. الله دې کامیاب کړي او هر قسمه سهولت دی پکې، هر قسمه. او بله بهترین خبره دا ده چې د کلي دا خلک ډېر زیات خوشحاله دي او ډېر زیات موډ کې دي چې لکه دا پارک جوړ شو. زموږ دا بچي مونږ دا ټول خلک به ورته راځي او انجوای به کوو. بس انجوایمنټ لپاره راغلي او ډېر انجوای کوو او ماشاءالله ماحول هم موسم هم نن ښه دی او مزه ښه ډېره کوي. ډېر ښه کار کړی دی او بل دا زمونږ خلکو لپاره یو قسمه فیسیلیټیز ده او انجوایمنټ لپاره او بل انټرټینمنټ لپاره. نو دې نه موږ ډېر زیات خوشحال دي. جی تاسو د پارک ماحول وینئ، ډېر ښکلی امن ماحول دی. نوی پارک جوړ شوی دی. ماشومانو تاسو وینئ په ټکټونو باندې ډېر رش دی. ډېر پرامن ماحول. تاسو هم راشئ او د پارک نه چې کوم دي خوندونه والئ. د اختر ورځ ده او موسم ډېر ښکلی دی، وریځ ده. کوم ځای نه راغلی تاسو؟ کوم ځای پاتې کېږي؟ مونږ را 410 روډ شیخ یاسین ټاون کې. دلته پارک ته راغلي؟ او جی او واړه روز کړي؟ بالکل. او دا خو ډېر غټ کار وشو. پارک هم خوښ شو که نه؟ ډېر دا خو ډېر غټ کار وشو جي چې دلته مونږ سره جوخ دلته داسې ښایسته پارک ووتو. نو د ماشومانو پارک خوښ شو که نه؟ او که نه بالکل. نو زنګانه باندې وځنګل که نه؟ نه بس اوس هیله رانه نه وتو انشاءالله. اوس پکې ګورو زنګ هم پکې. نوم درته ووایه. ایان. سبق وایې که نه؟ په څویم کلاس کې یې؟ بپریم. ښه نو چکر له راغلی ته ممونه دې واخیستل که نه؟ ممونه دې واخیستل که نه؟ نه نه دې اخیستې؟ پاپا دې له وانه اخیستلو؟ ولې زنګل که نه؟ زنګو ګرو زنګل که نه؟ نه دې زنګلې؟ نو زنګ یې نه؟ نوم دې څه دی؟ حجاب. کوم کلاس کې سبق وایې؟ 1. ښه دلته پارک ته رالې؟ څه دې وخوړل که نه؟ نه نه دې خوړلې؟ پاپا دې له وانه اخیستلو؟ نه. نوم دې ته ووایه. ایمان. ښه دلته پارک ته راغلی یې؟ چکر هم پکې ووهو که نه؟ پارک ښکلی دی که نه؟ هم ځنګل که نه؟ ځنګلونه ښکلي دي که نه؟
چې تاسو پروګرام وکړو یقینا چې خوښي به مې تاسو باندې موږ ته د فرق سیلم وکړو پارک ته ارس وخلو دا پکې سویمنګ پول دی خلک پکې لامبي او خوندونه دی د اختر لومبنۍ ورځ ده او موسم ورته هم ډېر ښکلی دی باران راتلو والي دی ورېځ راغلي دي نو تاسو ته موږ وایو دې پارک ته راشئ خوندونه دی والي ډېر ښکلی پارک جوړ شوی دی په 400 روډ باندې نو اوس موږ له اجازت راکړئ په ډېر مهربانه الله باندې سپارم د کیمرمین فاروق سره شازي پښتو نیوز مردان